چې تما پوری کنزل کې تما پوری پروپاګاندا کې تما پوری ډرامې کې او ما ته الته په خدای مې قسم چې ورته بر خیم چې دا هغه ډرامې زویلي مفتی ثنا الله سالار د جمعیت د ټولو مقتدیانو ته دی وایا که کوم مقتدی دی به سړی زوی نه ښکارا ورته وایا او دا بعضی حرامیان به ان شاء الله بي حساب بي کتاب په بل لار وردن نه کوي. یاد ساتئ دا ګولالي تاسو ته کوم خلک ښکاري الله جل جلاله اعلان کوي اهل القرآن اهل الله دا خلک زما د کور خلک دي. د کوم ځای خلک دي؟ د کوم ځای خلک دي؟ د کور خلک دي. خو به چا ولي مولوي صاحب دلته به تا ته څه خلک راځي مولوي صاحب په ورځ د قیامت باندې به یو کار کې جی ګورې موږ هیر نه کی تاسو خو به جي هلته پولیس راز سره ولاړ یې موږ هیر نه کی مولوي صاحب ما به هم ځان سره بوځي وایي که نه وایي وایي که نه وایي زه خپلو ټولو مقتدیانو ته وایم چې کم په ده کې ارامیان دي که دنیا کې دې زما لمن نیولي حرامي بیا هلته به دې لمن کې پرېږدم او که دنیا کې دې زما لمن نه نیولي نو د حرامي زوی هلته دي نه پرېږدم زما لمن ته به ولې راځي هغې چا لمن ته ځه چې چا لمن یې دې نیولي پوهېږئ جواب راکئ پوهېږئ زما دې په خدای قسمي چې دا زما پوره یقین دی چې انشاءالله موږ د پیغمبر وارثان یو په پل صراط به ولاړ یو او انشاءالله چې موږ د طلبو سره چا ښه کړي دا پټکي چې د چا د برکته په سر دی دلته چې د طلبو د علماو څوک خدمت کوي حق خلک به بوزو او چې ته ما پورې کنزل کې ته ما پورې پروپاګاندا کې ته ما پورې ډرامې کې او ما ته وې هلته په خدای مې قسم چې ورته به خیم چې دا هغه ډرامې زویلي خدایه بوی نه ځي پوهېږئ ښایو به م ورته چې څوک هم دا علما دونه سپک نه دي چې دلته راپورې هر څه لوبې کوه او هلته راته بیا وایي حضرت ما به بوځي ولې موږ لیوني یوسو چې موږ به تاسو بوځو ولې موږ دلته خو راپسې منټونه شماري او هلته به تا بوځم په ایمان کې دې بوځم او دا دې باچا ولې مولوي صاحب ته مې دې ټولو مقتدیانو ته دې ووایه که کوم مقتدي دی پکې سړي زوی نه ښکاره ورته ووایه حضرت به ته پته منه شي او هلته که دې بل ملا هم سفارش کوي ورته وایم چې ملا ته خو زما روري زما د پټکي سړی او زما د جامې سړی پرې نه دي ملګرتیا به د علماو کوئ که به نه کوئ کوئ که به نه کوئ که نه کوئ نو دلته خو تاسو غوپې راکوئ قسم دی جلته به موږ غوپې درکوو او ښکاره یې درته وایو دلته خو تاسو را باندې ځان من کوئ خانان خو پکې پېژنئ که نه لږ یې سوټ بوټ که نه هغه خو ځان من کوي نو ستاسو څه خیال دی موږ به هر ټول عمر داسې یو انشاءالله هلته به زموږ راج وي به که به نه دلته که را باندې تاسو ډېر یې یو څه درته نه شو ویلی جومات کې نو قسم دی چې هلته هم سرمن وباسو هلته در باندې زموږ پاور زیات دی او دلته خو تاسو ډېر یې خو شکر دی خپل منځ کې ټول بې اتفاقه یي خپل منځ کې ملا ته په اتفاق نه راځئ او هلته بیا موږ له فرشتې راکړي ټولې به راسره په اتفاق وي ټولې به اتفاق سره وي او انشاءالله الله به ورته امر کړي فرشتو ته ای فرشتو دی بلال مولوي صاحب باچاوري مولوي صاحب مسلم جان مولوي صاحب راشد سلیم مولوي صاحب دی چې درته څه وایي حقه کوئ وایي به که نه مولوي صاحب موږ ته به یې راکړي زموږ سیکورټي ګارډ به او چې کومو کسانو سفارش کوي بې حسابه بې کتابه پورې باسي ولته دغه کوي او دا بعضې حرامیان به انشاءالله بې حسابه بې کتابه په بله لار وردن نه کوي پوهېږئ الله کریم دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي مولوي صاحب دې تشریف فرما دي انشاءالله یې به نعتخواني هم کوي او د علماو مرسته به کوو که به نه کوو لاسونه پورته کوي کوو به که نه به کوو به انشاءالله د الله په کور کې مواده ده چې د علماو مخالفت به سم په چغه وي د علماو مخالفت به اوس کوي کوئ بچې ځان له بیا غم کوئ